بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راځي قرآن ذکر په اسانه بڼه په لومړۍ ناسته کې تاسو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم په خیر راغلی ښه راغلاست اهلا وسهلا ومرحبا. الله په پناه کې راځم د الله من پښتو کې موږ او تاسو د من ترجمه کوو څخه یا نه یا څخه. الشیطان د شیطان څخه، یعنی دا من چې تاسو ګورئ من دا په قرآن کریم کې 3215 وار راغله او من د چې یو ځای کې خلکو ته اخود هر ځای کې همدا څخه ترجمه ده. نه شیطان نه، د الله په پناه کې راځم د شیطان څخه. شیطان الشیطان لیکل خدینه مخکې دغه لفظ بالله لفظ الله جل وعلا شانه ما ستاسو ته عرض وکړه چې دا مقدس ترین نوم دی. بالله الله یعنی هغه ذات چې د کمال په ټولو صفاتو متصف دی، هغه ذات چې واجب الوجود دی. منګ او تاسو ممکن الوجود یو، پرون نو په دې دنیا کې خیر خیریت سبب بیا نه یو، دا دنیا به روانه خیر خیریت به پکې ډېر امپراتوران راغلل او لاړل، ځمکه او اسمان او غرونه او بحرونه ټول څنګه دي؟ په خپل ځای قائم دي. الله رب العالمین واجب الوجود دی، وجود واجب ده. دا غینه ما سوا ټول مخلوقات چې دي ممکن الوجود دي. ډېرې قارې مخکې نه وي، اوس شته. ډېرې به بله ورځ بیا نه وي، نورې به را پیدا شي. د هغې پاچاهي روانه ده. الله هغه ذات چې د نقص او د عیب او د کمی او د قصور د ټولو صفتونو نه پاک دی. هغه ذات الله، یعنی داسې الله دین وروسته موږ او تاسو وایو دا یعنی په یو خاص معنا باندې وایو د داسې ذات په پناه کې راځي ته چې هغه قوت نه ضعیفه کیږي، هغه چې جند او لښکر نه مغلوب کیږي، هغه چې امکانات او وسایل نه ختمیږي، هغه ذات چې ستړی کیږي نه، هغه ذات چې هغه باندې خوب نه راځي، هغه ذات چې حی و قیوم دی. داسې پناه د داسې ذات په پناه کې راځي ته اعوذ بالله من څخه الشیطان د شیطان. الشیطان دا الف لام د دې مفهوم به وروسته راځي، یعنی د ټولو جنسونو شیطان. شیطان چې په هر رنګ او هر جامه کې اولین مصداق یې هماغه ابلیس دی او نور چې د هغې څومره لښکرې دي د جنیاتو په شکل کې دي او که د انسانانو په شکل کې دي، د دې ټولو نه په پناه کې راځم بالله د الله. خبره ورسېدی. دا شیطان او شیاطین دا اتاته ځل په قرآن کریم کې راغلی دی. دلته یو صفت هم راغلی الرجیم. الرجیم هغه شیطان چې هغه رټل شوی دی. دا څه شي ته اشاره ده؟ د شیطان هغه قصې ته چې زمونږ او ستاسو مشر پلار د غولولو کوشش یې کړی او بیا د هماغې په نتیجه کې سجده یې ونه کړه اول او بیا د غولولو کوشش وکړه او هماغه ځای نه چې دا ورټلی شو او د هغې دربار نه مطرود شو مرجوم. رجیم یعنی مرجوم، رټل شوی. د رجیم دا معنا داسې هم زده کولی شي که دا ځان نه سوال وکړي چې دا شیطان چې دی
دا خو یو شی دی، دا د الله تعالی رحمت ته به څومره نږدې. نو دې جواب دا دی چې السن هغه د الله تعالی د رحمت نه څنګه دی، د دې نه پرته بل هېڅ علاج نشته چې ته ووایې چې یا الله ستا په پناه کې راځم، بل هېڅ ګزاره مې نه کېږي د دې په مخه. همدغسې خبره د محترمو چې موږ او تاسو ډېر ځل په داسې مواقفو کې ډېر ښه خلک خراب کارونه ولې کوي، شیطان یې رالمسی. ډېر ښه خلک چې خلک کوئی په لمنه یې مونځ کېږي، داسې شیان به ترې واورې او داسې شیان به ترې ووینې چې قطعا به دې توقع نه وي. شیطان ده، دغسې ده. نو محترم ورونو، دا شیطان خو مردود شو، د الله نافرمانی وکړه. اوس دا غواړي چې خپل لښکر زیات کړي. خپلک خو بدبخته دی او وایي چې ما سره دا خلک زیات شي، او دا دلته د خلکو ته فریب ورکوي چې بیا د قیامت په ورځ دا به یو تقریر کوي، دا یو شیطان جهنم کې به د اور په دغې کې. نو قرآن کریم هغه تقریر د دې ذکر کړی، خطاب کوي. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. دا خلق چې دا د شیطان په لمسون جهنم ته تلی، دا براشي او دا به کلک ونیسي چې خدای دې تا غرق کړي. تا خو موږ ته دا شنه او سره باغونه ښودل، دا خو دا شی تا خو دلته راورسول. نو شیطان به دا تقریر وکړي چې کله دا فیصله وشي او د دې د لښکرې ورسره جهنم ته لاړې شي، نو دا به ووایي چې ان الله وعدکم وعد الحق، الله پاک تاسو سره صحیح وعده کړې وه، حق وعده وه، دا پیغمبرانو چې تاسو ته ویلې. ووعدتکم اخلفتکم، ما چې کومې وعدې در سره کړې وې ما د هغې خلاف وعده وکړه. فوعدتکم وما كان لي عليكم من سلطان، زما خو څه داسې قوت او پاچاهي نه وه چې په زور مې تاسو ته ویل چې مونځ مه کوئ، چې ما در باندې خپې ایښې وې. ما خو فقط الا ان دعوتکم، ما به صرف معمولی دعوت درکه چې راځئ دغلته ولا یو د کنسرټ دی، محفل دی، او تاسو به را روان شئ او داسې په ډله به را روان شئ. ما خو به معمولی درته خبره وکړه چې دلته یو کورنی جنګ دی، ولا ته پکې خېټې تودولی شي او تاسو به برېتې تاوې کړي چې دا خو ولا دا خو دلته زه دغلته یو شخړه ده، نو ته یې ښه راګرمولی شي. الا ان دعوتکم فاستجبتم لي، تاسو زما خبره ومنله، هغه حقه وعدم پرېښوده. فلا تلوموني، ما مه ملامته کوئ، ولوموا انفسکم، خپل ځان ملامته کوئ. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، زه اوس نه ستاسو فریاد اورېدلی شم او نه تاسو زما فریاد اورېده، خبره ختمه شوه، خلاص قضی الامر. دا نو هغه وخت کې به انسان څه کوي؟ خو داسې هم نه دی چې یو 100 کاله دې تیر به شي، هله وایي 1000 کاله به په اعدام محکوم شو، تیر به شي، خو ختمیږي نه، بیا به څه کوي؟ بیا به څه. نورونو خبره دا ده چې د شیطان سره دا جنگ دا مسلسل دی، همه جانبه دی. او دغلته یو کتاب دی تلبیس ابلیس ورته وایي، امام ابن الجوزی صاحب لیکلی دی. دا شیطان په ډېر ناصحانه جامو کې راځي. زموږ استاد مور و پلار ته هم چې تلی و، ورته وایي انی لکما لمن الناصحین، زه تاسو ډېر خیرخواه یم. ځکه چې یو چا سره دښمني کوي او بیا ورته نصیحت کوي، د دې نه منم دا مې دښمن دی، خو چې هغې ته ځان داسې ښه دغه کې چې زه دې ملګری یم او دوست یم او ولا چې داسې ښه لارې درته وښیم. په کور کې به ناست یې او ډالر به درته راځي. څومره خلک یې سنت کړه، دا میټامکس وکړه چې شو نه پوهېږم 160 میلیونه ډالر یې د دې غریبو افغانانو نه والي دي. ښه ته ما ته خلک راغلي حتی چې د تحریم فتوی پورې یعنې دا ویل نه، په کور کې ناست یم او ډالر راته راځي.
یعنی یو لومه نه ده که نه چې داسې یو دغې کې تا راښکېل کړي د جنګولو د دغې قیسې دغې ډېرې دي. نو محترمو د شیطان قضیه دا ده چې قرآن کریم په صراحت سره فرمایلی چې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، دام دښمن دی دې سره انډیوالي نه کیږي. فاتخذوه عدوا، دا به په دشمنۍ ونیسئ. ښه زور خو پې نه رسي، دشمني خو ورسره کوو، خو چې زور هم نه رسي نو پناهګاه ته ضرورت لرو، مقابله به کوو، دغه به کوو. دا ټول شیان خصوصا کوم چې انسي شیاطین دي مقابله به کوو، ملا به تړو، خو د پناه ځای به هم لټو، د هغې ځای به هم لټو چې داسې د هغې کې واقع نه شو چې پرافټ او سرمایه ټوله د لاسه ورنکو. نو محترم ورونو اوس په دې جنګ کې موږ باید څه وکړو؟ لومړی خبره دا ده چې دا جنګ د هغې سره چې زموږ دی او دا دښمني دا همیشه په یاد وساتو. یعنی څومره خلک دي دا انسانان، یعنی موږ خو کله هم یو څو ځوانان ونه لیده چې سر لاس دغه لاس یې ورکړی چې راځه مانځه ته ځو. دا ښه ځوانان درته ښیم، دغه سیکولر او بېدینه درته نه ښیم، لیکن څومره خلک تاسو وینئ راځه مړ چېرته ساعت تېري وکړو. ساعت تېري چې صحیح ده، مشکل نه لري، راځه فلاني ځای ته لاړو، فلاني هوټل ته، صحیح ده، هغه صحیح ده. خو دا کار خو کله وکړه چې یو څوک خلک جومات ته راوړه، چېرته یو د خیر کار ته راوړه او دغې ته راوړه. څومره ساعتونه د انسان تیر شي بې فایدې بې مقصده، چې نه پکې د دنیا فایده وي او نه پکې د آخرت فایده. ښه نو محترم ورونو اوس په دې جنګ کې دوه درې خبرې دي. اول چې دا جنګ او د هغې د دښمني همیشه په یاد ساتل غواړي. دویمه خبره دا ده چې په دې جنگ او په دې مقابله کې د خپل ځان حفاظت کول غواړي. سیفټي فرست. ښه او دا به نو څنګه کیږي؟ دا په اعوذ بالله کیږي. بس په صحیح احادیثو کې راغلي، یو ور رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 نفر ولیدل په جنګو، او په حدیث کې راځي چې دا یو د ډېر قهر نه دغه پړسېدلی او د اوداج د هغې رګې پړسېدلی او رګونه، دا چې څوک ډېر د سره او سپینې دا ځایونه یې داسې پړسېږي بیا په قاري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل زه یو کلمه مې یاده ده که چېرته دوی دا ووایي فورا به یې غوسه ختمه شي. بیا وفرمیل چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یعنی دومره تاثیر لري ده. محترم ورونو دا اعوذ بالله موږ او تاسې ته ځینې عادتونه ښیي چې وروسته به راځي، خو د هغې نه یو دا دی چې د خپل ځان حفاظت. په دې دنیا کې چې موږ او تاسو په کوم کار مکلف یو، کوم مسؤلیتونه او مکلفیتونه هم دي، په دې ټولو کې لومړۍ خبره دا ده چې د خپل ځان حفاظت اول وکړو. ځکه دلته ناست یم او دا شیطان زما نیت خراب کړي او ریاکارۍ طرف ته مې ویسي او نیت مې خراب کړي، نو بس وایي هندو ستړی خدای ناراض. ښه تاسې که ناست اوسئ او همدغه د خیر په دې کار کې او یو ځل دا شیطان راشي او دا شیطان چاله ښکاري ما دا وړی وړی هغه د انسولین نه نری دغه لري پیچکارۍ لورې لرې ځي دغه ځای ته پیچکاري هلته دغه پرېږدي دا هغه دغه پرېږدي او بیا بل ځای ته لاړ شي. ښه بیا به څه یعنې د دغې دغه به څه نو د الله تعالی پناه چې نه محترم ورونه او د هغې حفاظت نه نو موږ او تاسو هېڅ شی هم نشو کولی. نو دا یو عادت دی کې دا محترم ورونو تاسې مخکې مې تاسو ته ویلي وو د دې سیستم یو 15 نکاتي پلان دی. دا مخکې مې تاسو ته تشریح کړی و چې دا د قرآن دا زده کړه موږ او تاسو داسې عمومي زده کړه نه ده چې دا دغه دی، بلکې موږ غواړو چې دا زموږ او ستاسو د ژوند برخه شي. نو د ژوند برخې دپاره دا 15 نکاتي پروګرام جوړ شوی. یو دا چې هر د قرآن آیت یا ذکر د منځه موږ او تاسو وایو
د تصور او احساس سره وایو چې دا مخاطب زیمه او عمل ته انسان احساس وکي ته چې التحیات لله والصلوات والطیبات دا ټول قولی او بدنی او مالی عبادتونه خاص د الله ده عمل ته ترا مستحضر چې دا چې ته وې ته احساس وکي چې آیا همداسې ده ستا د قولی او بدنی او مالی عبادتونه همداسې د الله دپاره دي ته چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وې تر احساس وکي اعوذ څه معنا چې پناه غواړم کرا دې کړه او کرا دې نه کړه اسې غواړم په مفتو کې غواړم دا معنا ده کوي چې نه همدا مې هدف دی چا نه غواړي هغه ذات ستا په ذهن کې مستحضر شي کوم ذات د چا په پناه کې راځي او هغه شر چې تا ته متوجه دی چې د هغې نه غواړي هغه څوک دی د هغې خطورت هم څه کې دې ته وایي تصور او احساس بیا دې نه وروسته دعا دا دعا که په ژبه کې او که په ذهن کې راګرځي چې یا الله په دې آیت کې یا په دې ذکر کې چې کوم معنا او مفهوم د هغې توفیق هم راکړي چې پرې پوه شم او د عمل توفیق هم راکړي سټپ چې دی هغه ارزونه بیا خپل ځان وارزئ چې ښه دا پناه خو غواړم هسې پکې جدي یم او که هسې هلته پناه غواړي او وخته د پلان تړلی د سود کاروبار هلته پناه هم غواړي هملته جومات کې لا ناست دي وخته د یو انډیوال سره پلان تړلی چې ولاده عزیزي بنک په وهو او پناه هم غواړي نه یعنې ځان وورځئ چې دا یعنې هسې فریب او دوکه ده او د ځان ارزیابي چې نن مې پناه وغوښته نو څومره هغه تاثیرات دي دغه دي بیا د هغې نه وروسته پلان چې سړی وګوري چې ولاده نن مې اعوذ بالله ویلې خو بیا هم سر د دې ډېر کارونه مې خراب وو حملې ویره باندې د شیطان د دې وجه ولا دا موبایل دا بې مهاره موبایل دا ما نه پرېږدي د تلاوت وخت مې دا اخلي هغه میرمنې او بچو سره چې کینم هغه وخت مې دا اخلي هغه را سره په لانجئ چې دفتر کې خو ورکې کور ته چې راشي هم په دې مصروف وي ښه هغه بېله لانجه شوه ښه د مور و پلار پوښتنه نه کوم ولا هغه انډیوالانو مصروف کړی یم چې نه یې د دنیا ګټه را رسي نه یې در آخرت نو ته به فکر کې چې دا دغه هغه شیان څه و چې د پناه او د دغې نه زه محروم کړی یم بیا به پلان جوړی چې دا ټول باید دغه شي که نه لرې شي دا هغه څلور نکاتي پلان دی چې خپله انسان کې تغییر راځي په خپله د هغې په ژوند کې پنځمه نکته دا ده چې یوازې په یو ګل نه پسرلی کېږي دا ټولنه هم جوړول غواړي بیا به دا خبره رسې نورو ته اول به د ټولو نه هغه نږدې خلکو ته رسې ځکه ته غواړې چې تا سره جنت ته لاړ شي څوک غواړي خپل خپلوان خلک غواړي چې جنت کې اوسي اول به یې هغو ته رسې او بیا به یې خپلو شاګردانو ته د دفتر ملګرو ته صنفیانو ته بیا به یې هغو ته رسې نتیجه به دا شي چې دا قرآني برنامه به په یو تغییر منتج شي یا دغه پنځه نکاتي پلان دی نو محترم ورونو د شیطان د حملو نه موږ او تاسې څنګه ځان ساتلی شو چې اول ځان غیر محفوظ وګڼو دا خلک چې زیرې موټر لري او باډیګارډان لري دا ولې هغوی د څه شي احساس کوي د خطر چې سړی د خطر احساسونه کوي وي خیر خیریت دی ما د هسې ګپ شپ دی وي خیر خیریت دی به هېڅ ما ورته غوندې چا قصه کې هم نه ګرځي را ګرځي هر ځای کې لیکن څوک چې خطر احساس نه کړي د شیطان خطر دی چې احساس کو پناه به غواړي او چې اصلا د دې په قصه کې هم نه وي چې هر څوک د خپل کار کوي وایي دغې ته څوک تللی و حج ته خلک قصه کوي نو وایي جمرات چې ایشتل هماغه کاڼي راوړي ټول اغوستي وو وی هلته ودرېده ویل چې ګوره ښه دې ایشتلی شم خو نه دی ولم نه تا پورې کار لرم او ته ما پورې کار مه لره داسې نه کېږي یعنې دا داسې هم نه دی چې ته جوړ جاړی ورسره وکړي داسې نه کېږي سم صحیح ملا تړل غواړي او تاسې اوس وګورئ
دا ضمائر چې موږ او تاسو یې اوس زده کوو د ټي پی آی سره دا او افعال چې دین وروسته به راځي دا لږ تر لږه ډېر زره وار استفاده شوي په دغې کې هغه افعال چې راځي او دا ټي پی آی نو موږ او تاسې اوس دا ضمائر وایو تاسې ټول به ما سره ووایي خو زه تاسو ته اول اشارې ښیم د ښي لاس دا اشاره ټول لاسونه ښي لاس ته کوي یوه ګوته ښي لاس خو جای شما تنګ است خو تاسې ما سره ووایي هو هم انت انتم انا نحن هي دست چپ یو ځل هو هم انت انتم انا نحن هي هو هم انت انتم انا نحن هي دا هو معنا هغه یو سړی او دا یو معنا چې یو دی هغه یو سړی هغه هغوی ته تاسې زه موږ هغه یو زنانه او هغوی هم او انت انتم انا نحن هي دا 1295 ځل راغلي نو د دې معنا دا ده چې که په 5 دقیقو کې سړی 1200 نه زیات ته غزده کوي نو قرآن کریم سخت دی ډېر زیات اسان دی یو خبره چې دا مروج سیستم چې دی هلته 14 د الفاظ ویل کېږي هو دی به هما دی به هم دی انت انتما انتم او هي او هما او هن منګه ولې دا و دغه کارولي و دا ما تاسو ته اول ویلو چې دې میتود کې د اسان نه د مشکل په لور یو خبره چې دا اسان یو ځل دغه زده کړل هغه لږ چې مشکل دی هغه په خپله زده کېږي یا په لږ جهد زده کېږي دویمه خبره دا ده چې د تثنیې صیغې یعنی انتما یا هما دا په قرآن کریم کې قلیل الاستعمال دی شته دی نفي نه کو د دې میتود بل طریقې کار دا دی چې اول به هغه کثیر الاستعمال شیان موږ او تاسو زده کوو کثیر الاستعمال چې زده شو قلیل الاستعمال ډېر لږ دی هغه په لږې توجه سره زده کېږي موږ او تاسو نه قرآن کریم ولې پاتې شي چې اوله مشکل ځایان پکې راخلو هغه 14 دغه چې زده کوي ولا دا صرف میر ده او دا دغه د دې کې لیونی کېږم خلکو همت ضعیف شي خو چې ته ورته وې وروره په 5 دقیقو کې ته 1200 کارول شوي کلمات زده کوې بس دغه خلاص شو یعنی دا خبرې نو دا خبره و دا به وروسته د فعل په دغې کې مرازي چې ستاسو ذهن دلته خلاص شوی نو زمونږ او ستاسې د ګرامر او قواعدو برخه دغه و ضمیرونه منفصل په دې معنا چې دا د اسم سره د حرف سره یو ځای نه استعمالیږي جدا دي له د اسم د حرف سره استعمال شو لیکن هو جدا خبره ورسېدی که نه نو دا وجه ده دا زمونږ دغه و تاسې به ټول سبا د اشارو سره ستاسې زده که نور څوک هم پیدا نه کړه کور کې خپلې مېرمنې سره زده کوي او یا د زامنو سره یا د ورونو سره او دغې سره اخیری بخش زمونږ استاسو چې د ښوونیزې لارښوونې تر عنوان لاندې دی او دا تکمیله و بیا به مونځ یو ځای وکړو چې مجلس دغه وکړو محترم ورونو تاسې قرآن کریم زده کولی شئ ولې چې دا قرآن کریم طاقتور مزغو ته ضرورت لري او هغه تاسو لرئ هغه شته دی زه تاسو ته وایم تحقیقات وای دا جدید تحقیقات محترم ډاکټر صاحب تشریف لري
چې هر یو منګ او تاسې کې دلته یو سوي او سالم انسان 100 میلیارده حجرې لري 100 میلیارده. بیا د دینم عجیبه دا ده چې دا اره حجره چې ده دا 100,000 شاخونه لري 100 میلیارده حجرې او اره حجره 100,000 شاخونه لري. او د دینه ډیره عجیبه چې ما کله دا مطالعه کړه ډیر زیات متعجب شوم چې دا په یوه ثانیه کې ده دا ار شاخ چې ده دا 1500 ځلې اړیکه نیسي دا 100,000 شاخونه دا مختلف وایرینګ چې د انسان په بدن کې شوی دی. یعنی دا انسان ډیر عجیبه دی محترم ورونو. نو دا هیڅ حساب نه وتلې خبره ده. دا دغه خو ما فیګر ما ونه لوستلی شو چې دا دلته ما جمع کړم. دا د هر انسان 100 میلیارده ته یو ځل په 100,000 کې ضرب کا او هغه 100,000 چې به اره دغه 1500 دغه په یوه ثانیه کې هغه تماس کوي. اوس موږ او تاسو ناست یو تماسونه روان دي موږ خبر نه یو. دویم ټکی درته ووایم تحقیق وایي دا جدید ریسرچ چې انسانان اوسه پورې د دومره پیشرفت او ټکنالوژۍ سره چې اوس مریخ ته یې دغه روان کړي او دا بالستیک میزایلونه او دا ګایډډ خبرې او دا ټول د 15 نه 15% پورې دماغ استعمال کړي استفاده کړي. دا نور څومره محفوظ پاتې ده ښه او د مسلمانانو خو ګریس بند دی هغه خو بالکل کاغذ پیچ دی او نه دا بیا خرابېږي دا استعمال نه کړي چېرته دا ګریس بند دا ټول شیان چین زنده باد او جاپان کوم خو زنده باد که نه تا څه شی کړی نو موږ او ستاسو دا ټول ګریس بند دي ښه نو تشویش مه کوئ مازغه لرو خلک وایي ولا مزغو کې مینه کې مزغه ته پیژنې نه مزغه شته. ښه بل درېیمه خبره تاسو ته وکړم ډاکټر صاحب خو 80 کلن شوی نه دی هسې ږیره سپینه ده خو وایي طب وایي چې دا انسان 80 کلنۍ ته ورسیږي د مغزو یوازې 3 برخې حجرې تخریبیږي 3% چې تخریب شي څومره پاتې کېږي 90%. ته 50% چې مې هم کار ورکې 90% 80 کلنۍ نه وروسته مري 80 کلنۍ نه وروسته خبره ورسېدی. نو محترم ورونو خبره د دې نه ده چې په یادېږي مې نه خبره د دې ده چې موږ د یادولو اصول نه مراعات کوو هغه به وروسته راځي په درسونو لږ خلک را متوجه کړي دې موضوع ته نو خپل دا زبردست او قوي مغزه استعمال کوي ښه دا همداسې کاغذ پیچ ساتل نه دي پکار